برادر ما ور سره ملاقات کړي په دې قرآن دی زما قسم وي ملا برادر قسم بالله هغه انسانو مدینه منوره کې روانو مولا برادر سره چپړی خپل لاس کې هغه مولا برادر چې ځان ته په حرم کې کپړې وینځلې هغه مولا برادر چې دلته افغانستان کې نائب وزیر اعظم دی مدینه منوره ته سکال حج لتلیو قسم بخره سکال نه وړاندې کال باندې هغه مولا برادر چې حج لتلو نور سره گاڑو نور سره خلق به ورته راتلل ساده او برک پړګې داسې په سر کړو ساده او نائب وزیر اعظم ما ورته ویل مالیره ملا صاحب د عمر بن عبدالعزیز تاریخ کې را ژوندی کو انګلیش نه ورځي انګلیش دا زموږ چا چې انګلیش ورځي هغه پوره قلقلا خاني او ډېر لوی سړی دی ستا انګلیش دا په سر موړ شه ما له دغسې پښتون مولا پکار دی امریکا ورته وایي زما خبره ومنه هغه ورته وایي ته زما خبره ومنه ټول وایي امارت اسلامي سم وایي امارت اسلامي بیا وایي مجاهدین امارت اسلامي مجاهدین فلسطین دغه نارې ولګوئ امریکا ته چا ویلو چې اوهو ستا خبره نه منم یو واحد مولا برادرو واحد ولی ابن ولی مجاهد ابن مجاهد ملا محمد یعقوب چې جواب ورته ورکو دا واحد سراج الدین ولی ابن ولی مجاهد ابن مجاهد فقیر ابن فقیر په خدای قسم دی انګلیش نه ورځي خو د انګلیش والا نه یې لاره خطا کړې ده چې چاته انګلیش یاد و هغوی به داسې جوابونه نشو ورکولی دا ځکه پښتو چې یاد وه جواب یې ورکو یاد ساتئ ورونو نن موږ جهاد بد ګڼو او جهاد کې فایده دا ده که نن زموږ محمد بن سلمان حفظه الله اعلان وکړو موږ انشاءالله د بچو سره د هغې فوجیان یو انشاءالله او که زموږ حفیظ صاحب اعلان وکړو بیا به ورسره نه ځو نه ځو به که نه خلاصونه بره کوي ور حافظ صاحب ته خو به اسلام آباد کې ناست دی ته وازمایه دا خپل پښتون قوم دا به بغیر اسلحې تا سره رواني انشاءالله او دا مجاهدین به انشاءالله هسې نه ځي چې کفن به ورپسې دوی به ځان د کفن سره برابر خپلې جامې وړي انشاءالله تیار یو که نه یو تیار من محمد بن سلمان ته وایو تا تم تیار یو من خپل حافظ صاحب ته وایو ای جرنیل صاحب تا تم تیار یو من د افغانستان ملا محمد یعقوب ته وایو تا سره هم تیار یو من د هر اسلامي ملک د بهادر جرنیل سره تیار یو من مال اولاد ځان انشاءالله من به ځان سره قرآن شریف وړو انشاءالله من به ځان سره څه وړو من به قرآن شریف وړو قرآن شریف ما ته تعلیم راکوي وایي بدې مه ګڼه جهاد غوره دی وعسى ان تحبوا تبا د دنیا ژوند خوښ ګڼي وهو شر لكم دا ډېر لوی شر دی غلام بی همیش به غلام لویږي همیش به د دې غلامۍ زنځیر د ستا د تنې نه نه وځي